راته مولا تلو نو 8 ورځې تقریر وکړو. په 8 ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل چې وی جړل نو د مولا لکه خیالو کو چې والله سر په وشو. دا د سپینګری چې اثر وشو دام ډیره ده چې تقریر بس کو بوډا راغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې و دې جړل. هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر وکړي. وی چې وښ وازله مې چاو دای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړو. وی چې ملا صاحب مسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای ورغومای پیژنئ چیله د چیلای بچی ته ورغومای وی پریدای جبک ما یو ورغومای و ډیره پاستا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړو ما دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاوله نو مالا مې ورغومای را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو اوس د داسې مولا ذموار نه یم لکه تیرات یو مولا له قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي. چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس. ویل قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې چولې ده او په د پاسه دا څه شی دی. مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي ومیا ضرب او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاړه دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پېژني دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه ملوی چې پندستان کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ولیا دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې بیله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني غوڅکای چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو ووایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا. هغه والله که په دې م پوهېږي چې بیله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو
وی چې مونږ دې د مات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وی چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مالی وی چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور ته راغې مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شو زوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زول جنت ته نه چرګ حلال کړي چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مام دا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ شي ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلکو ته وې ځان له خو نه وې ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه دیختي وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اچرګ ول خودره ګنو پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدای تانه تا کچرو تا اسپتال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخ ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بد چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم لګي نو څه کپرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوريه ډېرې بد چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ول ماما زم در سره
پلار ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپه تیر کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګډړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزوک چرګو د شوه دی کارغه تیول چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیادي ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلک خلای ورا چوره چې سات تیر د چرګ را پاسولې چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وډه راخده کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حالو نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا سو تخه په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسلی او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چامړ کړی دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته امړه کې صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه رااله بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی سبډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه می وباسي بل چرته می یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وستو دغه سلرګي په قبر کې پروت وای ول دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې که الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدلې نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تے وقت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے انا مالاو نو مونږه خو پریدیو زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره دومره یو د طبخي سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتري ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي جوړېدل او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وی چې ایکي مالې روټي نه ما ته چې روټي کې ګډي دې پېن مال ظالم روټي ته ساګ ویلے پلیٹ کاسا وا د لرګي مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلالا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تتان تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے خاص ا سکڑا کرا دغه کوو مړای کې خدا دغه چل کوو دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر و غم و هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال وکړي چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې لکه خپل عمل خو ور سره وکړ خان په کمره کې دننه ناشته او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولې شي دا د په شکل چنډخان لاسم نشي اچولې نو چې خیوال چې خلاص شو هغه منډه کتانې تر پورته وکړه چې ز خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه تي نو عدالت عالیه کې زت عرض کو ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بی ادب یم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټم په ماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مرداروم دي هغه ورته جزې والم ویلو غواړه معافي کینی اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وی چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن رات یو جنہیں ٹیلیفونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوار خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډیرو خلکو ټي وي خېده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري وی سي ار راځي په وی سي ار خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سي ار کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین ته وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غې ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناست نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دی ولیدا ملنګي په کې لاس څه اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا په دې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہندے ک داسې ته خو ګورې کنه اخبار کہندے ملوک دے کس شه ده
ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمبانو صفتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما پیړای چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغې سوار شو چې دا چلی ور سره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چوټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقع کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازي کنه چې دا سي بار چکر وو بار وروت دا سي د لاوري سه په مټيي تیر شو چې تیر شو نو موسی عليه السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې تاسو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی تمخ کې تیر شو پاګه الوا مچان کې نست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاري مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مولې جنگې ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکاله قانون د استاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روضه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لارډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلې ته د اسلام نوم وجه لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو
چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو. یو بل بې وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه، دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم. نو ورمنډه کړې ده، هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دي، دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو، هسې نه چې زما زوی ده وجلی. سړی په یو کلي ته ننوت، د کلي خلق راووته، ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی، ښه دی چې خدای ته خلاص کړي. ورته وی چې دنه زه خدای نه یم خلاص کړی، خدای ما د دنه را خلاص کړو، ده وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو. تا اوس عقلو دا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلی دي جنریټرې اټومیټک، لویا بجلی فیل شي اټومیټک جنریټر چالو شي. صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی ده. هغه د بادشاہ خزي دي صاحبہ، بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو، ول دا دکانونه لږ ډک دي د دې ورجو غړونه دادي خوري کنه. هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورجی ملایي. کله بادشاہ خزو څه خبره و، بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي. اوس خو د بادشاہ خزه څه کې خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایوي، ځکه چې مفت راځي. اوس خو مفت چکرې شروع دي، او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایوي، هر شی مفت. اب بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پې پوهېږي نه. کابل نه یو سړی تلو هندوستان ته، د یو حلوایي دکان ته ورغی، د حلوا کړهی ډک پروت. نو د سړي ووی چې دا سړی جوړ روم دی، دا دکاندار دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه، ورته ناست دی. نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود، دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به مونږ نه کوله، و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې دا حلوا ټول کړهی پلید کو، لاس یې ورو. پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. څه موده پس چې وطن ته راغی، که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی؟ وی چې بلې صاحب. او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه ملک. نو برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوي. ځکه دې بیوقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری بخر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیږي د هر سال ته مفت. هندوستان د څه خمل کړي. اوس کله غوندې عقل لري ما دې خبره ته وګورئ، چالوا او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا، لیکن دې به وقوف تنه عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل، دا د دې پوزه پرې کېدل دي. بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه. معلومات تاته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې مولا واده وکړه، ادې مولا واده وکړه که نیویژ نن دی، ادې مولا واده وکړه که نیویژ نن دی. مور یې ډېره تنګه کړه، هغې وله واده دی
وکړه. یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه کا، وادې رامنډه کا. مور یې رامنډه کړ چې بچیه میله مې سپېره شه، څه چل وشو؟ وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي، وروسته نه مې تخنوي. ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه؟ د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک دې سره به څه چل کوي؟ دا حسن د دې بیا د ډمې به څه مخې؟ رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي، که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه. درې نه را روانو منو، زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست، نو د متنو سره لارۍ ودرېده. وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلنډره مخکې سیټ اوزګار کا، دمه یې در سپې راوستې وه، نو هغه یې کېنوله پکې. نو کلنډر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري. ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار. ویل کوس کته دا څوک دی؟ زه مو غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي. مال ورته چې دی خوا راشه، چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی، ما ته داسې وکتل، وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ. ما دا خو زنانه نه ده، دا خو شامله ده، دا زنانه ده. که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم، راځه پې کېنوه. او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي، نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي. خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته، نو ما لارۍ والا ته مالو درو چې وې درول مال هلکه خبره واوره، هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي. مال ته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي، دا در نه روانه شو. شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو، کمسلو کمیناو. داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ شوي دي. هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي. د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي، داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې. نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې، جومات کې په مانځه ودرېده. نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وې چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے. نو سپائی ورته وې هغه آئندہ وې ته چې او ته نماز پڑھ دے وې چې بڑا وڈا جوانا مر گئے، ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے، رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے. نو خپه نشئ، تاسو دواړې غاړې وهئ. هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چې ډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خو به دې نیسي که نه. زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي. د جیل خلک الواګانې پخوي او راوړي. دا دغه نه دي، دا قیدیان نه قیدیان. ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې به هغې الواګانې په خولې مال. زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کي په مزه کې به. دې خوا وګورئ، جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان
پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د خزو پرتګونه یو بل سره بدل شي. د صدر کلب مې ویلو د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارش اللہ کی زونی وما داد یحییٰ خان پوائے چوینی کوارڈ جیل کے وما چی بیا مارش اللہ عدالت تا پیش کم یہ تادہ سے چل کرے معلومہ خدا ندی صدر ہاؤس مانا دا صدر کور کے پاگل او بربند ڈانس کیږي ما دانه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پین او یو را سره مجسټریټم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي دي ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی روغواړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کانی میں واچول پر سلورو واړو مجسٹریٹ نمبر راغی ما تل ما خو نه واده کړی دی مال چې نوې طلاقي شي خبر داغه مې ورواچو ما تا مارشل اللہ عدالت ہوئی چې ابھی مالک جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم او په میزبان دې سلور زر روپے واغسته او بیا رانات کړی وېسته په دې خبره پوهیږي چاته ویلې شي په دې منبر درته ارڅ ویلې شم کدی لارې تشم بیا درته ترخه خبره هم نه کوم کوله چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وې بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وي خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګی نشي سورول نو لوري سوره کوي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یو بچی داغه شرمېدل قوم. ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. جمعې منځ کې مې وې مالکه که زه جیل ته لاړم یو اواز وکړ بالکل مونږ درته سي مال په آرام کې او ستاسو دا جومات کې چې څومره ناست په ایمان وایي که زه یې بوتلم راپسې به راشئ مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورئ مه راځئ او زه هم نه ځم زکا ما خو درته وایي چې څوک معبودي د هغه جنازه بیا زه کوم. مالدار راغی زه د چرګې چرګان هم تې تپوس کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډېر خیر نور الحمدلله په دې به مونږ جنت ته غریب راغی
سر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وزي که خیال کوي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بڑا رب دې خپلې لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملا داسې 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 غټ راغی. السلام علیکم. په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه. السلام علیکم. دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خور وې د وبو چغلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې مې ورچو زئی او بیا مان در ټوپ کړې وې چې زئی روک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي. جګړه شو ماته دا تاسو غوندي خلک وایي چې مونږ در سره یو. بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وځي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاشت دننه نه ځي او دی خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاشت نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګور ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا را صحیح کیږي پلازي کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست دي ما میاشت کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ فدی کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه چې اوس مې الټاونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکت ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي روزه ٹھیک شو
کوم دوی څه وایي دا یو څو شرپسندي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن وواله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړه نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ورکړي نو واده کې برامه ده د بالا مړې پته چا بلا شلخه تماچ کوړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په موري کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خندر ته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وې دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا د قوم زماف نکړم قرانونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعه تیم رانه په سکول کې نه دی دا ستاسو چیلای چې زی او راضی کړي کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې وای امام ستانیت چا پسی وای امام پسی وای د امام نیت چا پسی وای محراب پسی وای د محراب نیت چا پسی وای مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته هو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او خرا او سټاو لاس چتکاو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواده کرا ارواګانی کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین ده یا سجین ده لاړو بیا بنیرو ته ناراض دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي
یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار ہے مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا ہے سلوٹ ہو اگر اشتیا بے گالا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چھ مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ کیوں تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہہ رہا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوری دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو ترک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو ترک دی خو چې ترک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې اوے تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږئ دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی تو قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بسترې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګو که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وایي شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه داسې نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې که آباد یې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع یو سخته یخني وه سخت
سخته یخني و نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به او چې دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي. خفه نه شئ. یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستولو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې کې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه. نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي. خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه. ویلې ولې؟ ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې. ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته. نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو. امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو. مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده. نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي. دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکان وباسي ټیک ده. دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځان ومنډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو. میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن. مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي. اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ. بس یو ټکې اخري واورئ. یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله
مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي، تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه پخپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا خپل ځان پخپله ټیک کوي، نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي، نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي، مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي، زه څه وایم 40 غزه. اوس ما نه تپوس وکړه